رب العالمین هر طرف نه ګیره اچولی. ته چې څه کې دا نوټ کېږي ګوره سوچ کوئ او هسې یو پیر پکې سوچ کوئ چې رب العالمین اوس دې ځای کې ما ته ګوري او چې کله ستا دا خبر په زړه کې پرته وه او په دماغو کې د همیشه وه نو ته به ګناه ونه کړي. دا شرطین دا خبره ده دعوی سره دا خبره کو لکه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو پیر ناست نو یو شپنکۍ تېرېدو د هغه سره ویزې ګړې وې هسې چک کو اواز یې ته وکړو یو دې موږ له راکړه که نو هغه ورته وایي دا خو زموږ د مالک دی وایي زه خیر دی یو دې راکړه دومره ډېرو کې د څه پته لګي هغه وایي نه مالک دی مالک ډېر دغه یې ورسره وکړو په اخرو کې د هغوی ګوره په دومره غټ کنډک کې یو دې ته کمی شي نو څه دنیا ورانېږي او ستا مالک ته څه پته لګي مالک ته خو پته نه لګي خو رب العالمین ته خو پته لګي که وی مالک خو نشته خو فاین الله نو الله چې شو الله خو شتي نو اوس ګوره د هغه دا خبره په زړه کې پرته وه نو دغه بیزه یا ګډ دی ورنکو یېرېدو او بیا د سعودیانو بعض هلکانو ځوانانو یو ویډیو کړې ده یو صحرا ته تللي دي د سوډانیان چې دي دوی د بیزې ګډې ساتي دي نو په یو سوډاني باندې تېر شوي دغه ویډیو شته په انټرنېټ باندې ویې ګورئ نو په هغه باندې تېر شوي هغه ته ویلي دي یو ته موږ درکړه نو هغه وایي چې نه زه نه درکوم غریب سړی دی غریب بلکل غریب دی د کپړونو دغه نه یې پته لګي او چې بیزې ګډې ساتي غریب سره څه وي هغه به څومره تنخوا نو بیا ورته هغه ویلي چې ګوره زه خیر دی هغه وایي نه ورته بیا وایي چې پیسې به درله درکو څو پیسې به درکو 500 ریاله به درکو 1000 به درکو ورو پیسې دي هغه سوډاني ورته وایي ته خو د سوونو خبره کې خو زه د په الله قسم خورم که ملیون ریال لا کې هم درله نه درکوم هغه ورته وایي څوک یې نه ویني څوک دې نه ویني باچا در نه خبرې دغه مالک در نه خبرې چې څنګه ورته وایي مالک در نه خبرېږي سوډاني ورته څه څه دې وایي هغه وایي زه یم چې څوک نه خبرېږي نو الله نه خبرېږي څه هغه کسان په ژړا شو هغه د ویډیو هسې کول نو هغوی دنه څه وختونه په ژړا شو الله اکبر دواړه یو بل سره بیا سبحان الله د دې کس ته تقوا د لاسه او د رب العالمین د یېرې د لاسه بیا دلته په سعودي عرب کې یو جمعیت چې دی نو هغه له 5,000 انعام ورکړو د سوډان سفاري وله پته چې 1,00,000 2 لک ریال وله هغه ورکړو یو بل یو مالدار تاجر انسان 15,000 ریال وله هغه ورکړو او په دې لږ وخت کې هغه دومره مالداره شو دومره ولې د رب العالمین نه یېرېدو موږ د الله نه نه یېرېږو چې خوار ګرځو په ریال پسې داسې خوار شو چې تپوس یې مه کوه او دله الله هسې ورکړو ولې ځکه چې د رب سره یې رابطه نو خو د خزانو مالک ته چې په لږ ساعت کې ورېدو ما څه ورکړو چې څه مې مه ورکړو او موږ چې کار کوو دا سوچ هم کړی چې یو رب شته دې ځای نه دا پیپ راواله زه معمولي غونته کې پیپ ته کټې کې دا به د کلي ته ورېږو دا سوچ د ځنې چې رب شته دې ځای کې دا پیچکس پروت دی پلاس پروت دی سټک پروت دی راواله جیب ته واچوې څوک یې نه دا غټه کمپني ده دا سوچ نه شي چې رب العالمین شته زه خیر دی زیري نن ولګوه بیا به وځمه چا ته څه پته لګي هغه خو مالک خو ناوخته راځي او رب العالمین نشته زه خیر دی د پلانې زما خپل او زه منیجر یم او زه مشر یم د ده سره به ګزاره کومه هسې هم چاته پته لګي زه منیجر یم او د رب العالمین نشته د دروغو شهادې به جوړې کړمه د دروغو ډګریانې به جوړې کړم په هغې باندې به یو کار زه شروع کړمه هسې هم چاته پته لګي چې دا دروغ دي او د رب العالمین نشته دا ټول کارونه به منع شوی وی خو چې زموږ په زړه کې دا خبره پرته وي چې رب العالمین معیني او هغه دا خبره اوري والله من ورائهم محیط او الله د هر طرف نه ګیره اچولی یو ځای داسې نه شي چې انسان بچ شي ځکه داسې ویل کېږي په سلفو کې دین چې کوم مشران دي د سلفو په وخت یو کس راغی نو یو عالم ته ده ووایي ما له د ګناه اجازت راکړه زه ګناه کوم هغه ویې که خو به یو څو شرطونه باندې چې دا به کې ویې وکړه هغه وایي څه شرطونه یې وي اول به داسې کار وکړي چې ګناه وکړه خو په داسې ځمکه باندې وکړه چې ځمکه د الله نه یې ګورې دویم شرط دا دی چې په داسې ځای کې وکړه چې هلته د الله نه ویني دریم شرط وایي دا دی چې په دغه ګناه کې به د الله نعمت ګوره نه استعمالوي داسې نه ته به دې شی استعمال کړي چې الله درله درکړي وي بیا زه کوم بس دغه درې شرط ډېرې غټې خبرې وایي نه دي اوس هغه په ژړا شو او ورته یې وویې نو داسې ځمکه به کوم ځای کې دی چې هغه د الله نه ده او هغه ځای کوم ځای کې دی چې الله پکې موږ نه ویني هغه کومه ګناه دی چې د الله نعمت پکې نه استعمالېږي یو ګناه تاسو ما ته وښایئ ځه داسې ګناه ته اوس ته معلوم چې الله نعمت پکې نه استعمالېږي
لازم به پکې د الله یو نعمت استعمالي ټي وي ته ګوري حرام سترګې به استعمالي جنگ جګړې کې لاس به استعمالي د چانه حق اخلي به جبه استعمالي زنا کې باغې کې عورت استعمالي نشي تماشي کې به بستا مال لاس خلا هر څه به استعمالي دي یو ګناه نشته چې به الله سبحانه وتعالى نعمت نه استعمالي ندي خبر ته سوچ کوي والله من ورائهم محيط د عمر رضی الله عنه د شپې ګرځېدو او حال احوال به معلومول ندي کورنه یو زنانه هغه په پي خرڅول نو دا عمر رضی الله عنه د دې خبرې نه منع کړی و چې په پيو کې به سکوبه نه ملاوي او د عمر رضی الله عنه قانون ډېر سخت ځکه چې الله شریعت نافذ کړي او بیا نافذ کړي عام سړی نه د عمر رضی الله عنه چې شیطانان به تختیدو او پیری چې دوه پیری درې پیری را پرځولای شیطان را پرځول بیا د شپې ګرځېدو معلومات وکول دي خزي پي خرڅول ناغي د خپل لور ته وي پي وببګ واچو هغه ته ګور امیر المؤمنین وی چې وببګ نه چو هغه ته امیر المؤمنین دې ټینګ کم ځکه ته کې توري تیاری ته ګور دي شپې ته ګور امیر المؤمنین سوچ راغست دي لور ته وی مور امیر المؤمنین نشتی خود امیر المؤمنین رب خوشتي کنه نو عمر دایي کور کې سار به معلومات وکړي جنې سوکته خپل زویله وغوښته او دغه جنې بیا عمر بن عبد العزيز رحمه الله پیدا شو چې هغه پنځم خلیفہ راشد دغه خزینه به دغه انسان پیدا شو چې بعض علماوی علی الاطلاق د صحابونو بد غور انسان چې دغه عمر بن عبد العزيز رحمه الله دغه نیکی خزینه به دا نیکی انسان پیدا شو ورته کې د پزله کې د یره او رب العالمین الله دغه یره زموږ په ژوند کې پیدا کی